سلامونه ملګرو څنګه تاسو کولای شئ چې د ډنګ اپلیکیشن طریق نه تاسو د خپل کورنۍ غړو ته موبایل ټاپ اپ یا موبایل کریډټ ولګئ. تاسو براشي اپ سٹور ته خپل موبایلونو کې دلته به ډنګ تاسو ولیکئ. تاسو به ډنګ اپلیکیشن اول انسټال کړئ که یا چا انسټال کړئ نو هغه به څنګه کوي په دې کې دغه طریقه تاسو کتلی شئ په دې ویډیو کې. دلته به ګیټ وای نو ډنګ اپلیکیشن بس تاسو موبایل کې انسټال شي. دا به اخلاص کړئ نو ډنګ اپلیکیشن به خلاص شي. که چا مخکې انسټال کړی هم نو هغه د اوپن وای خلاص دي کی نو ډنګ اپلیکیشن به خلاص شي. دلته به تاسو راشئ سند ټاپ اپ به ووایئ. دا مو چې ووهو ډایل پیډ به ووایئ. تاسو به هغه نمبر ورکړئ چې کوم نمبر ته تاسو پیسې لګئ یا تاسو په کنټیکټ لیست کې کوم نمبر نو دلته به هغه نمبر ولیکئ. دا به بیا کنفرم کوئ. دا مو چې کنفرم کو دلته دا نمبر د کومې کمپنۍ دی، د افغان بیسیم دی، روشن دی، اتصالات دی، ایم ټي ان دی، هغه به تاسو ووهئ. بیا څومره روپۍ ورته تاسو لګئ 14 15 اوه نیم اته هر څومره روپۍ چې هغه به انتخاب کوئ، سلیکټ به کوئ. نو دلته به راشي دا وینډو به خلاصه شي. دلته تاسو وګورئ دلته به پرومو کوډ تاسو ورکړئ. دا چې کوم پرومو کوډ دلته په سکرین درته ښکاري DING#3THE ډنګ #3THE دغه کوډ به ورکړئ. دې سره کوډ ورکولو سره به تاسو ته 30% تخفیف درکړلی شي. دا چې څنګه دغه کوډ تاسو ورکړئ دا به اپلای کوئ نو تاسو ته به 30% تخفیف درکړی شي. تاسو اوس ګورئ چې څومره تخفیف راځي. ګورئ موږ 8.2 سنټه دي، 8.2 سنټه دا چې اپلای کړئ نو دا اوس کمیږي. تاسو 8.2 روپۍ موږ لیږو ولې موږ نه به کټ کوي 6.2 نو دغومره تاسو له تخفیف درکو. دغه پرومو کوډ دی نو دا تاسو دلته ورکوئ. هر کله چې دا ورکو تاسو تخفیف واخیستو نو اوس به پی ووایئ. پی مو چې وواهو دلته به راشي. دلته تاسو اوس د څه نه پیسې لیږئ، د اپل پی نه لیږئ، د کریډټ کارډ نه لیږئ که د پیپال اکاونټ، هر څه نه چې تاسو لیږئ هغه تاسو انتخابولی شئ او تاسو سند کولی شئ نو ستاسو پیسې به لاړې شي. مننه.